السلام علیکم ملګرو. غازي سید خان چې دی نو د هغه نوې ویډیو راله او تاسو راسره ضرور وګورئ ملګرو چې هغه کله جیل ته تللی دی که نه. خلک وایي په جیل کې چې دی نو هغه چې کله جیل کاون هغه ته کنځلې هم هغه افیسر کړی دی، کومه پولیس چې دا جیل ته وړه او ګرفتاراوه یې. د هغه نه پس چې دی نو په جیل کې چې دی نو دې سره ظلم کېږي. خو نن ویډیو راله که نه ملګرو، تاسو راسره دا وګورئ او د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې دې ټولو ته ورسي که نه، دې ټولې امتي مسلمه ته، ځکه چې دی یو داسې کار کړی دی چې که نه د ټولو مسلمانانو زړونه چې دي نو هغه یې خوشحاله کړي دي. ملګرو نو دا ویډیو راسره وګورئ. د سیټ تاسو ته ښکاري ملګرو چې دا سید خان دی او په جیل کې ناست دی، بالکل په دې ټیم کې روټۍ ته ناست دی او په روټۍ خوري او د هغه نه پس چې دی نو هغه خلکو ته هم سلام وکړي، ځکه چې هغه دې وجې نه چې هغه په جیل کې ناست دی او خلک ته ویډیو کوي د دې لپاره چې خلکو ته زړه ته سکون ورسي چې په جیل کې دی هغه سیف دی. خو زما ټولو ته دا یو پیغام دی چې تاسو د دې لپاره کمپین وچلوئ چې دا چې دی نور آزاد کړي، ځکه چې دا خو ډېر زیات غلط کار دی چې امت مسلمه یو داسې ښه کار وکړي او د هغه نه پس چې دی نو هغه جیل ته ویوړی شي، نو په دې سړي له ډېر زیات خفګان ورشي. ملګرو تاسو ته پته ده سید خان چې کم کار کړی دی په کوټه کې چې کومه واقعه راغلې وه، کم کس چې دی ختم کړی و هغه چې ګستاخي د حضرت محمد وسلم په شان کې ګستاخي کړې وه. نو ملګرو هغه چې دی نن په جیل کې دی، زموږ د ټولو لپاره اصل مقصد دا دی چې موږ د دې لپاره اواز چوت کړو او دی چې دی نو د دې جیل نه بهر کړو. نو ټولو ته مې خواست چې دا ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې زموږ د ټولو مسلمانانو ته ورسي. ښه د دې لپاره شیر کړئ چې زموږ کومه غازي سید خان چې دی نو دا د دې جیل نه بهر کړي، ځکه چې دې سره ولې زیاتی وشو. دی خو چې کم کار کړی دی نو هغه بالکل په هغه باندې فخر پکار دی، لیکن زمونږ د پاکستان په حکومت کې دا نشته دی. نو افسوس خبره دا ده چې که نه دا اوس پکار دی چې بهر ته راوځي، موږ له ټول عوام له پکار ده چې دې سپورټ وکړو دا بهر ته راوباسو.